د پیغمبرانو د پلار او په پیغمبرانو کې ډېر لوی د عظیم الشان مرتبه وال خاوند چې تقریبا د ټولو انبیاء نسبت په اعتبار د نسب سره هغه ته کېږي او د ټولو دینونو او د ټولو لویو ادیانو سر هغه دی او ټول وایي چې موږ د هغه په دین روان یو هغه حضرت آدم هغه حضرت ابراهیم علیه السلام عیسایان هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب یو یهودیان هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب یو زمونږ د اسلام تعلیمات اکثر تاویږي را تاویږي کاغه توحید دی کاغه حج دی کاغه قربانی ده کاغه نور داسې ډیر زمونږ د دین اشیاء دي دا اکثر تاویږي را تاویږي حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء هم وی آدم علیه السلام ته هم ابو الانبیاء وی خو ابراهیم علیه السلام ته هم ابو الانبیاء آدم علیه السلام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په والدینو کې دي یعنی په دا ټولو انسانانو پلار دی او ابراهیم علیه السلام ډېر لړ د حضور صلی الله علیه وسلم په پلاریت کې او په والدیت کې نه راغلی دی حضرت ابراهیم علیه السلام دا هغه پیغمبر دی چې د نمرود خلاف د توحید او د نمرود خلاف د بغاوت आवाज اوچت کړو د بچیانو خلاف आवाज اوچتول ډېر ګرانه خبره وي د ذی اقتدار چې څوک په کرسۍ باندې نه ناستي د هغې خلاف आवाज اوچتول ډېر مشکل کار راغلی وي دا واضحه خبره ده چې دا مشکل کاری دی کې داسې سره ډېر منطق ضرورت نشته چې د ذی اقتدار او د لوی طبقې د کرسۍ د طبقې خلاف आवाज اوچتول مشکل کار راغلی بیا دا مشکل هم لږ اساني چې سړی سره ملګري وي یو لاک ملګري وي د سره یو دو ملګري وي د سره نو زه دا مشکل لږ اساني خو دا مشکل ډېر زیات ګران وي چې سړی یک و تنها وي نه چې اولس تم خلاف وي او پولیس تم خلاف وي نو بیا خو معامله ډېره زیاته ګرانه شو چې اولس سره دی جوړ وي او پولیس سره دی روانه وي نو زه اولس پر پسې راپاسې د پولیس نه به دې خلاص کړي او چې اولس سره دی روانه وي او پولیس سره دی جوړ وي نو زه که اولس ته داسې په غضب شي نو پولیس خو به دې خلاص کړي که نه او چې اولس او پولیس دواړه د سره روان نو پیر صاحب الله دې بیا په امان کې وساته ګوري ښه بیا به چېرته د غر سر ته خیجي هلته دې بیا نه پرېږدي ځکه هلته هم اولس هم دی هلته پولیس هم دی نو د ابراهیم علیه السلام د اولس سره روانه و د پولیس سره روانه د پولیس نه مې عبارت څه شي د ذی اقتدار طبقه ځکه ذی اقتدار طبقه په شرک کې نه مبتلا راغلی بلکې شرک یو طرف ته داعیان د شرکو یو خو شرک ته چې شرک کوي خو شرک ته خلک نه رابلي او یو هغه چې په خپل هم مشرک ته او خلک شرک ته رابللم کوي چې دا توحید اړو څه شی نه دی راغلی راشه مشرکان شي راشه ذکر دوی ټول دکانداری د بوتانو د عبادت نه تاویږي را تاویږي نو یو شرکو دا شرکم نو داعیانو د شرک سره کاهنانو او داسې کاهنانو چې د کهانت سره د کهانت سره سره د خپل خدای دعوی هم کړی وي چې زه خدای راغلم لکه نمرود د خپل خدای دعوه کړی فرعون د خپل خدای دعوه کړی د فرعون او د نمرود دعوی دا نه وي چې جوړ نور خدایان نشته دا هم یاد ساتئ ګورئ ښه دا یو ناشنا نکته راته وایم اگر چې په نس کې نه راغلی دي چې فرعون به وي چې انا ربکم الاعلی خدا فرعین ټول یو نه دي د 3000 کال حکومت کړی دی د دوی له ټولو نه غټ خدای آمونو څوک آمون نوم هم چېرته اورېدلی شمس دی وته شمس د انور عبادت پې کو د انور عبادت ته ډېرو قومونو وتیره او طریقه راغلې ده دوی ته به ناشنا نومونه وي دا بودیست چې دی دا هم یو قسمه ده
شمس په عبادت کې مبتلا راغلي آمون به وته آمون په معنا د سره دوی به د نور عبادت کوو غټ او دی فرعون ته به ځکه خدای وي چې د بزان ته د آمون زوی وي فرعون ته به ځکه خدای وي چې د بزان ته د آمون زوی وي تو تنجامون سو انګريزانو چې واړو نو ستې نه جوړ شوی د ټټ خامین په کې څه شي یې څه شي ټټ خامین نه ښه تو تنجامون دا د زړې مصری جبې لفظ راغلی زړې مصری جبې ښه زړې مصری جبه دا به په حروفو کې نه لیکي د اشکالو کې به لیکل کېده ما په خبرو نه رسېنو اشکالو کې به لیکل لکه څنګه چې چینی په اشکالو کې لیکل کېږي د کارغه لپاره د کارغه شکل ورکړي د اوبو لپاره اوبو شکل ورکړي د غوا لپاره د غوا شکل ورکړي دا د دنیا اولی جبې دي ښه چینی او د چینی سره مصری دا د اشکالو جبې دا په شکلونو کې لیکلي د دې حروف نو ښه د حروف ابتدا عربو کړي د ځان سره یاد ساتي او د حروف ابتدا د عربو نورستو بیا رومیانو کړي دا A B C D E F G H ته دا کوم حروف دي کنه دې ته رومن وایي تاسو په دې کې څه پیګه کنه دې ته څه وایي رومن د دې په مقابله کې چې د دنیا ټولې جبې دا په دوه اشکالو کې لیکل کېږي یا تریو کې یا دا چې په عربی کې لیکل کېږي دا اردو چې ده کنه زبل طرف ته روان شم خو سویم به د اردو چې دا د اردو خپل الفاظ نه دي ګوري دا د عربی الفاظ دي دا پښتو چې ده نو دا د پښتو خپل الفاظ دي الف ب ت س ج چې دا خو د عربی الفاظ پنجابي دا د عربی الفاظ دي سیندي د مسلمانانو اکثر جبې په عربی کې لیکل کېږي او د یورپ اکثر جبې په رومن کې لیکل کېږي ځکه زه د یو خبرې خلاف یم تاسو سوچ کوئ ګورئ خلاف یې دا چې تاسو د میسیجونه کم کوئ که نه نو دا میسیجونه تاسو په پښتو کې کوئ خو لیکي یې په رومن کې دی ته مونږ رومن وي مالی څه بل لفظ لیکي یې په رومن کې لکه چې تاسو لیکئ څوک درته وایي راځي او ته ورته لیکئ ښه نو کې اچ ا لیکئ داسې لیکئ که دا ښه طریقه نه ده دا زما ډېره سخته بدي شي دا زما ځکه بدي شي چې داسې به یو وخت راشي چې ستاسو د هلکانو او دا زلمي نه دي دا به په دې اردو لیکلو او ستاسو د هلکانو او دا زلمي به په پښتو لیکلو د سره پیږي نه زما پرې خبرو پیږي دا هلکان دا زلمي اوس هم داسې ډېر لیکلي اردو کې لیکلی هم نشي اردو کې پړاو اخلی هم نشي دا ښه طریقه نه ده اگر چې دا یو جنجال شروع دی خو دا ښه طریقه نه ده خو دنیا کې دوه ژبې راغلي دي نو خبره مې تاسو ته دا کوله اخوا نظم بیا چې فرعون هم ځان ته داسې خدای نه وي چې زه بس راشن به راسم خدای ما نه ده به ځان ته د نور د یو تا زوی وي توتن جامون د نور د یو تا اولنی زوی او یا خلق خو خلق دي دغه شانتي نمرودیان چې کوم راغلي و کنه دا تاسو چې ورته نمرود وایي نمرود دا آشوریان دي دې ته آشوریان وایي آشور سلطه آشور اور کلدانیان آشوریان دا د جدا خدایان عبادت پیکاو تاسو کو چرته نوم اوریدلی یو غټ خدای او بعل به وته تاسو مليان هم لک پیژنې د بعل خدا او اشتار او اشتار د هندوانو ځان خدایان راغلي د نمرود به هم ذاتا د خدای دعوه نه کوله خو د ځمکې د خدایانو دعوه به کوله دا خبرې ځان سره یاد ساته او یو احتمال کېدی شي چې دا کوم غټ نمرود وکنه تاسو چې ورته سم سور کافر وای هغه بیا د رب الاعلی دعوه کړې وه د دونم نمرود بانیال دی یا بانیبال دویم دی لکه څنګه چې د فرعون نوم رامسیس دویم دی دا نوم ځان سره یاد ساتئ ښه موسی علیه السلام چې د کم فرعون را لګېدلی و د موسی علیه السلام پرورش کړی و د هغه فرعون نوم من فتح دا دوه فرعون دي دا پرورش والا ځان له وګورئ ښه دا کوم چې ډوب شوی دی دا ځان له او دا پرورش والا ځان له دا پرورش والا پلار و د نوم فرعون من فتح او دا کوم چې ډوب شوی دی دا د موسی علیه السلام داسې د پښتو خبره میرني ضرور وګورئ
ځکه چې دا خو په کور کې یو لوی شوي کنه د نوم رامسیس دویم دی رامسیس دویم ډوب شوی دی دا کوم لاش چې اوس موجود دی دا د رامسیس دویم دی او کوم فرعون چې د موسی علیه السلام پرورش کړی و د هغه نوم فرعون من فتاح نوم ځان سره یاد ساتي به هر حال دا خبرې پرېږدی ستاسو د عقل د پاسه هسې تاویږي را تاویږي خولې م چینګې نیولي دي نور به پوهېږي نه چې دا ملا څه لګیا دی خو چې تاسو ته څوک د ملا نصیرالدین قصه کوي نو بیا ډېر په سور کیې او چې څوک ته د شیخ چلی قصه کوي نو بیا په سر کې راغلی یې نوره خوا دې خوا د الله په فضل دې نه پوهېږې دا خره چې نه پوهېږې دا چې کوم پوهېږي نو دوی کومه توره وکړه پوهېږې که مړه دا چې کوم پوهېږي دوی کوم داسې کشمیر مونږ له پته که دا چې کوم پوهېږي دوی خو لا جنجال جوړ کړی دی نو خو بس دا ساده مسلماني کوي ښه دا تحقیقات محقیقات دا زموږ د ملیانو کار دی بس تاسو وایي الله یو دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی اخري پیغمبر دی او بس اولیاء زنده باد او انبیاء زنده باد ختم النبوت زنده باد نعره تکبیر الله اکبر بس ساده مسلمانی کوي خبره مې تاسو ته دا کوله ابراهیم علیه السلام په اور کې پیدا شوی دا هغه وخت کې د تهذیب او تمدن خان راغلی عام خلک یې بت پرستۍ کې مبتلا راغلي یو مسله د تبل ناشنا کوم خو تاسو مولیان به په پیښ او عوام په نه پیږي مسله دا که چرته زما د مرګورو داسې ځان لم او چلول نو خبه وه د حضور صلی الله علیه وسلم په والدینو کې اختلاف دی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین یعنی مور او پلار جنتیان دي که دوزخیان دي یعنی کافر دي که مسلمان دي دا ډېره یو اهمه مسله د مصریانو په منځ کې ده زمونږ په منځ کې نه ده زه یو ځل بیت الله کې نه ناستم بیت الله کې چې نه ناستم یو مصري مولا مې خواته ناستو نو ما د یو سړي نوم واغست د مولا علي قاري نوم مې واغست وی لړکه اذن الله من الله دې د مولا قاري نه په امان کې وساتي وی ولې مولا قاري د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والدینو ته کافر وی چې څوک ته والدینو ته کافر دا د مصریانو یو اهمه مسله ده لکه تاسو ته پته ده زمونږ په علاقو کې زمونږ دې علاقو کې د دې کوارت د دې غر نه اخوا علاقو ته زه ماوراء الجبل ویم څه ورته ویم ماوراء الجبل پیژنئ د غر نه اخوا دي که نه یو ماوراء النهر دی او یو ماوراء الجبل دی که نه ماوراء الجبل کې بنو راځي کرک راځي ډېر اسماعیل خان راځي تاسو ته پته نه هغې کې د پنجپیري او د دیوبندي څه معیار دی وایې که نه چې څوک دواد وایي نه هغه دیوبندي دی او چې څوک زواد وایي دا هغه پنجپیري دی دا د اشنا خبره ده ښه دلته به ناست دي دلته به کېدی شي ناست دي چېرته دغه علاقو خلک پکې شته او که نشته نو زوادیان دوادیان هلته جګړې مولیان په څه کوي په زواد او په دواد دلته چې څوک دوا د سنتو نه پس اونه کې نه مونږ ویو پنجپیری دی او چې دعا وکړي نه مونږ ویو لکه دیوبندی دی وایه مومندو کې چې څوک خیرات وکړي ویو لکه دیوبندی دی چې څوک خیرات ونه کړي پنډیاري والو ته که نه یاره خو بس وي ډېر ښه سړی دی خو خیرات یې نه دی کړی پنجپیری راغلی دا هر چا خپلې خبرې راغلي زما په دې خبرو پوهېږې که دا هر چا خپلې د دلالت او د ګمراهۍ خپل معیار راغلی نو په مصر کې د نیکانو د بدان په مصر کې د اهل سنت او د سلفیانو په منځ کې یو مسله مشهوره ده هغه دا د حضور صلی الله علیه وسلم والدین حضرت آمینه رضی الله عنها و حضرت عبدالله رضی الله عنه په خپل په پیښې چې موږ پکې څه مسلک دی خو په دې کې د ډېرو لویو خلکو رایې دا نه چې دا مسلمانان نه دي تېر شوي لکه مولا علي قاري په دې کې رساله لیکلې ده چې دا مسلمانان نه دي او دې کې درې مسلکه دي دا راته وایم دا مسله لږ په وضاحت سره کوم جلال الدین سیوطي په دې کې 5 رسالې 9 رسالې لیکلي دي هغه دي پرتې دي الرسائل السبعه وتمونږ مسلسل 9 رسالې مقام السندسي او پلان او دې کې 3 رائے دي ښه یو رائے دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین محترمین دا مسلمانان نه دي دا رائے د مولا علي قاري او د ډېرو ګڼو مولیانو ده هغوی وی یو کس راغی د مسلم حدیث دی حضور صلی الله علیه وسلم ته وی یا الله پیغمبر زما لپاره دعاګانې وکړه پلار دپاره او ته یې ستا نه پلار دپاره دعا نه کوم بیا ترې تپوس کړي زما پلار څنګه دی
نو حضور صلی الله علیه وسلم وتوی ان ابي و اباک فی النار، زما پلارم په اور کې دی او ستا پلارم په اور کې دی. دا د مسلم حدیث دی. زما پلارم په اور کې دی او ستا پلارم په اور کې دی. دا چې څوک وایي چې نه مسلمانان نه دي تیر شوي، نه دا د هغوی دلیل راغلی. د دې په مقابله کې بل هغه کسان دي چې دا وایي مسلمانان دي، نو دوی درې خبرې کوي. یو دا دی چې دا په دین د حضرت ابراهیم علیه السلام باندې په هغه زمانه کې دین او فطرت باندې، لکه څنګه چې عبدالمطلب په دین او فطرت باندې نو د مور او پلار یې په دین او فطرت او دین فطرت بس داسې دی چې د ابراهیمیت دا مسلمانان شو. یو څوک وایي چې نه الله تعالی به د قیامت په ورځ راپاسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطر به قیامت کې ایمان الله نصیب کړي او بیا به جنت ته وردن کړي. د بعضو رأی دا ده، خو دا مرجوحه ده. مرجوحه په معنا د دې سره چې دا ضعیفه ده، ځکه قیامت کې ایمان راوړل او قبر نه پس ایمان راوړل لږ مشکلات جوړوي. نو ابن شاهین ورته ویل کېږي یو محدث دی، نوم ځان سره یاد ساتئ. ما دا کتاب صرف د دې لپاره پیدا کړی، الناسخ والمنسوخ ته ابن شاهین. هغه کې یو حدیث ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته وی چې یا الله پاکه زما مور او پلار دواړه جمع دي. نو مور یې جمع دی شو مبارک او پلار یې جمع دی شو، او د هغې نه پس ایمان راوړ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او د هغې نه پس وفات شو. نو مور او پلار یې جمع دي شوي دي، ایمان یې پرې راوړی دی، وفات شوي دي، نو دا جنتیان دي. دا حدیث ابن شاهین ذکر کړی دی. خو دې حدیث ته ابن جوزی او ډېرو لویو محدثینو موضوع ویلی دی. څه ماته ویلي؟ موضوع. خو جلال الدین سیوطي رحم الله را لګېدلی دی، دا وسع یې نه دی نه رفع کړې ده په دې شپږو رسائلو کې. وی یاره وروره دا خبره صحیح نه چې دا موضوع دی، ضعیف دی شي، وی حسن دی. د جلال الدین سیوطي رأی دا دی چې دا حدیث حسن دی، دا حدیث سری حسن دی. او کو حسن نوی ضعیف خو دی، او ګورې د وضع حکم پې مه کوئ، دا موضوع نه دی راغلی. نو شپږ مسلسل رسالې په دې کې نه لیکلي دي چې دا موضوع نه دی راغلی، نه هغې کې یو ناشنا اعتراض واردېږي. دا جلال الدین سیوطي د دې خلکو رأی دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تر د آدم علیه السلام پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین ټول جنتیان دي. زما په خبره پوه نه شو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تر د آدم علیه السلام پورې دا مسله کو تاسو مولیان ګورئ نو د سورة الشعراء آیات دی، وتقلبک فی الساجدین. په ځان پوه کړئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږه نسل در نسل منتقل کړي په ساجدینو کې. نو بیا مرقات، نو بیا دقه مولا قاری، نو بیا نبراس، نو بیا علوسی. یاره دا مې تقریبا د یو 100 کتابونو نه رایستلي دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم نور مبارکه د آدم علیه السلام تندي کې الله تعالی یې ښودلی، ډېرو نقل کړي دي چې زه اوس حوالې ورکوم، دا د 10 نه زیات کتابونه دي. آدم علیه السلام د تندي کې نه یې ښودلی، او بیا د آدم علیه السلام نه واسطې سره نوح علیه السلام، او د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام، او د ابراهیم علیه السلام نه بیا اسماعیل علیه السلام، او د اسماعیل علیه السلام نه د حضور صلی الله علیه وسلم د پلارانو په ذریعه سره حضرت عبدالله صاحب ته را رسېدلی و. نو چې چا کې دا نور راغلی دی نو دا ټول مسلمانان تیر شوي دي. دا رأی د جلال الدین سیوطي ده. او د دې آیات لاندې تاسو تفاسیر مولیان ټول وګورئ. وتقلبک فی الساجدین سورة الشعراء ده که نه؟ چېرته حافظان پکې شته که نه؟ تاسو هم رمضانیان حافظان یې، رمضانیان پېژنئ؟ تاسو رمضانیان پېژنئ؟ زمونږ د علاقې حافظان خفه کېږي مه ګورئ. زمونږ د علاقې حافظان صرف په رمضان کې حافظان یو میاشت مخکې حافظان یو میاشت مخکې شروع کړي وي د دې لپاره چې غلط نه شي، او چې کله جیب کې پیسې ور واچوئ بس بیا څه کوي په قرآن شریف په تلاوت باندې. سپین ږیرو خفه کېږي مه چې نه اورئ نو ښه ده، خو دا زمونږ د حافظان ټول سري رمضانیان. بیا وروسته د اختر نه پس دوی دونه شوق سره قرآن شریف تلاوتونه نه کوي، نو دوی ته بیا ځای نه یادېږي. تاسو ډېر یو نیم کس پکې وي چې هغه ته سم ټیټ قرآن مجید یادي که نه، د هغه نه نه هېرېږي. دا د سورة الشعراء آیات دی که نه؟ حافظان پکې یې که نه؟ اوس په څوک هم دا نه وي چې او پکې یم ما ته پته ده. ګینې دې کې به زما په خیال له کم نه کم 100 کسان حافظان ناست دي، خو څوک دا جرأت نه کوي چې وایي چې او دا د سورة الشعراء ته حافظ نه یې لکه قاري وایي دا د سورة الشعراء
نو وایه که نه خولې باندې چڼې ګونګړي پراته راغلي دي زه بیمار یم خبرې هم نشم کولی د پنجپیري زامنو او تاسو په خولې باندې مهرونه لګولي د سورة الشعراء آیات دی که نه نه وایي د وهابي زامن دي د سورة الشعراء آیات دی د چا د سورة الشعراء او تفاسیر لیکلي دي مقصد یې سری وخت تقلبک فی الساجد یا محمد صلی الله علیه وسلم ته نسل در نسل مونږ په ساجدینو کې پیدا کړي یعنی پلار ساجد نه مراد سجده کوونکی نو چې څوک سجده کوي نه هغه مسلمان یې که کافر یې دلته د ساجد نه مراد مؤمنون دلته د ساجد نه مراد سری مؤمنون ته مونږ یې د الله پیغمبر په مؤمنانو کې پیدا کړي نور احتمالات هم شته چې لکه ډله دي د مؤمنانو ده خو مفسرینو ته دا احتمال هم اغوستی دی چې پلار د مؤمن و نیکه د مؤمن و قر نیکه د مؤمن و تر د ابراهیم علیه السلام پورې ټول مؤمنان تیر شوي دې کې یې ورکوټې غوندې اعتراض واردېږي زه دې له راځم دا ټوله خبره مې د دې لپاره وکړه چې د ابراهیم علیه السلام متعلق د پلار متعلق نص دا دی اذ قال ابراهیم لابیه آزر کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته وی چې ګوره ته دا بوتا د دې نه خو د ابراهیم علیه السلام پلار خو مشهور مشرک راغلی هغه خو به بوتان جوړول او عبادت پې کول مراد خان بوتان به جوړول او عبادت پې کول هم به جوړول او هم به عبادت کول چې هم جوړول او هم عبادت کول تاسو څنګه وایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم والدین د آزر خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په والدینو کې راځي ځکه چې ابراهیم علیه السلام پلار شو نو د حضور صلی الله علیه وسلم په خاندان کې راغی قرآن هغې مړه شه بس ناستې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار شو نو د ابراهیم علیه السلام چې پلار شو نو ابراهیم علیه السلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې راغی نو آزر هم پکې راغی کنه نو تاسو څنګه وایئ چې د آدم علیه السلام پورې خاندان والا او پلاران ټول مسلمانان تیر شوي دي په مسله لږ پوهېږئ که نه جواب یې دا دی جواب فتاوی خیریه کې علامه خیرالدین الرملي کړی دی او جواب په تفسیر کبیر کې فخرالدین رازی کړی دی او جواب په حاوی الفتاوی کې علامه جلال الدین سیوطي کړی دی چې دا آزر پلار نو راغلی دی تر راغلی و دا آزر پلار نو دی ترو د پلار نوم د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار نوم طارق و څه راغلی طارق یا ناهور دو الفاظ ناهور یا طارق ابراهیم ابن طارق ابراهیم هم ناهور او دا کوم ترې چې راغلی دا د دې کور مشهور څه راغلی مشر یعنی دا ترې چې کوم راغلی دا د دې کور مشر کسو نو تاسو چې مشر تر سره میلاو شئ نو دادا ورته وایئ که نه دادا څنګه زموږ علاقو کې دا رواج چې مشر ترم ته کشران سوي دادا وي نو دادا په معنی د څه سره پلار سره نیکه هم ورته وي پلار هم ورته وي بابا څنګه دادا څنګه نو چې ما فضل محمد ته وي چې بابا یا بالپرس چېرته سپینګیري ته مې وي چې دادا دا کار مه کوه دلته زمونږ یو ګاونډي و زما ډېر خوښ دی او خوښوالی مې په دې دی چې سخت مذوب سړی مونږ به ورته ګلدادا وي ګلدادا تاسو نه پیژنئ د محلې والے پیژنئ زموږ د امام صاحب زوی دی ګلدادا نیت الرحمن یې نوم مونږ ورته ګلدادا نیت الرحمن د عثمان حاجي صاحب ورور او زموږ د جومات مولوي صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي چې ما داسې مذوب سړی نه و لیدلی دا د زوی و دغلته یې دوکان اچولی نو زمونږ همزولی سړی ما نه خو لږ مشر دی نو ما به ورته نیت الرحمن وي نیت الرحمن څنګه و چې ما به ورته نیت الرحمن به دا تندې به یې داسې راتري وکړي هغه ته د ټولې محلې دادا وي څه به ورته وي دادا بیا مې ورته به ویل نیت الرحمن څنګه نو دا تندې به یې راتري وکړي جواب یې راکړه ښه خو داسې په خوند رنګ به یې جواب رانه بیا پیر صاحب ته ووایي که چېرته د مشرانو زما ملګرو ته ووایي مفتي صاحب ته وایه که نه چې ما ته عنایت الرحمن نه وایي ما ته دا ټوله محله دادا وایي او دی ما ته عنایت الرحمن وایي نو ولې دی ما ته عنایت الرحمن وایي ما ته د دادا وایي کله چې مې په غوږ کې ولګوه د 2 ځله به مې ورته بیا دادا وایي ما نه په دادا باندې ست ما نه په دادا ستلم بله ورځ زه روان وم لاړم د کالج ته پیر صاحب را سره ناستو په دغه کې ګاډي کې پیر اکبر نو دی مې ولید ناستو اوس یې نظر خراب شوی نو ګاډی مې ورته وکړو دی په کټ کې نه ناستو د ګنډیري استاد د لارې باندې چې ځې نو داسې یو سپین ږیرو نوم چې ورغلم ته خې پې وسلتی نو ما ته څنګه چلې دادا ښې جوړې
نو چې مخې له راغی نو پیر صاحب سره میلاو شو. زه یې نه وم لیدلی نه ورته وایي چې مفتي صاحب دی نو سترګې داسې چپولې را چپولې وي کوم ځای مې دا یم دادا څنګه ښې راغلی نو ګوره دادا ته مونږ دادا وي او چې ډېر باباګان راشي کریم لا خو نن راغلی م نه دی نو موږ ورته کریم بابا رادن نه کړو دا زما بابا او دادا شو په غلار دې کېږي زما په خبره پوهېږي په وینا سره څوک بابا او څوک دادا کېږي نه نو حاضر د حضرت ابراهیم علیه السلام حقیقي پلار نو راغلی دی سره راغلی او تره راغلی او تر د پاره کله نا کله لفظ د ابيه استعمالي دي شي لکه مشر تر چې کور کې نو خلک وته دادا وي او خلک وته بابا وي د تر راغلي محقق را اداره چې د آزر د ابراهيم عليه السلام تر دی د ابراهيم عليه السلام پلار نه دی خو کو چوي چې نه پلار دی نو موږ سره هیڅ چګړې نه کوو دینو ته سوچ کوي ګور تاسو مولیان او طالبان په ټکی نه پیږي موږ بیا جنجالو نه وګوري که تاسو ته چېرته مولا وي طالب وي چې نه نس کې راغلی قرآن کې راغلی چې قال لأبيه چې پلار یې دی نه جګړه سره مه کوه ځکه نس کې خو راغلی دی که ډېرو خلکو چې دا ما کومه خبره کړې ده په دې رد کړی چې نه دی تره نه دی راغلی دی پلار راغلی ځکه اختلاف په مسله کې راغلی زه به تاسو ته انصاف نه خبره کوم نو که څوک وایي چې نه پلار یې دی او چې څوک وایي حاضر یې تره نه دی راغلی پلار دی نو جګړه سره مه کوه دا قول هم شته ګورې ها دا جګړو خبرې نه دي راغلي خو زموږ خپل مسلک دا راغلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین محترمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او والده محترم دا الله تعالی واپس هم دي کړیو او واپس بیا ایمان وروړي او بیا وفات کو څوک نه مني یو شل در خو نه مني سفر او واجب خبره خو نه ده چې دا خامخا پته لازم نه لکه د مصریانو غونته ته چې بس دین ته دې سره تړل نه د علماء په دې کې ځم نو د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار دوم تاریخ یا په محقق قول باندې بل ناهور او ناهور نه تاریخ او دریم را اداره چې نه آزر یو ابراهیم علیه السلام د آزر په کور کې نه پیدا شو هغه ټول د بوتانو وخت راغلی او د بوتانو زمانه یو سړی چې بوت جوړي هغې ته خپل مصنوعات خو به خامخا خرڅی کړه تاسو چېرته داسې چولو والې لیدلی دی پارسی کې متل دی چې دوغې ما ترش نیست تاسو چېرته داسې چولو والا په دې بازار کې لیدلی دی چې هغه وي راشئ لکه ډېرې کلکې چولې دي او بدرنګه چولې دي او ویې خورئ خو لیړه قوی که نه چې کاڼي غوندې چولې وي خو هغه ترې نه څه جوړ کړي الله بس بېګاره بزرګان راغلي او چوب یې پرې کړی دی او داسې خوږې او پستې دي چې خوله کې نه واچولې نو د ووري په شان بجې چې په غاښو یې نه ماتېږي هسې وایم ګورې ښه څو خپلو چولو ته بدرنګ نه وایي ګورې ښه او نه څو خپل بچي ته بدرنګ وایي د هر چا زوی د هغه لپاره څه شی دی د ټولو نه ښایسته راغلی دی نو خبره مې دا کوله د ابراهیم علیه السلام پلار یا تره بوتان جوړول نو چې هغه خپل پروډکټس تیارولو پروډکټس ورته وایي ده هغه چې خپل مصنوعات تیارول نو دا ټولو دنیا څه ته راغونډوله دی بوت عبادتونو ته نو جګړه اول په کور کې نه جوړه شو ابراهیم علیه السلام د توحید داعی راغلی او مشر دادا یې د کفر او د شرک داعی راغلی نه اوله جنجال د ابراهیم علیه السلام لا نمرود سره راغلی هم نه دی چې د خپل کور جنجال ورته جوړ شو اول به ابتدا د کور نه کې بیا به بار نه کې یا الله تعالی رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیفونو مصیبتونو نه په امان کې وساتي د دوه جهانو خیر او برکات راکې یا الله د خیر یو باران کې ترېشلې ختمې وي یا الله تعالی وې کې ترېشلې به ان شاء الله ختمي کړه کله پاتې دي یا الله د خیر یو بارانو کې یا الله ګرمي د خیر یو بارانو کې د قهر او د غضب د باران او د طوفانونو نه په امان کې وساتي یا الله د ملک ارزانی راولي یا الله تعالی د فلسطین د مجاهدین امداد وکي یا الله يهوديان تباہ برباد کړي یا الله په دې ملک شریعت راولي یا الله د خیر او برکت فیصله وکي او د شر د فیصلو نه په امان کې وساتي وصلی الله علی خیر خلق